السلام علیکم زما ډیرو ګرانو ملګرو، هیله لرم چې تر دې دمه به روغ او جوړ او د صحت په جامو کې په نغښتي یاستئ. په نننۍ ویډیو کې زه یو ځل بیا درته ښیم چې څرنګه موږ کولی شو چې د خپل بزنس، تجارت یا بل همداسې ځای یا مسجد یا ښوونځي یا د همبل ځای نقشه د خپل موبایل له لارې، د خپل ګرځنده موبایل له لارې په ګوګل میپ کې اډ کړو. نو دا یوه ډېره اسانه طریقه ده. په همدې سره ته کولی شې چې له ګوګل میپ سره مرسته وکړې، هم له خلکو سره مرسته وکړې. که تو چیرې د خپل بزنس یا بل ځای ادرس اډ کړې، نو ته چې کله دا د خپل ځای اډرس هلته ورته ولېږې او ته چې دا نوم په ګوګل میپ کې سرچ کړه، نو ستا کوم چې تو شاته په سکرین وینې همداسې به راځي. نو زه غواړم چې په نننۍ ویډیو کې همداسې درته وښایم نو موږ څرنګه کولی شو ګوګل میپ نقشه په ګوګل میپ کې نقشه اډ کړو د خپل ځای پته. نو ویډیو شروع کوو. تاسو به لومړی د خپل موبایل له لارې ګوګل میپ اپلیکیشن ته راسئ، یعنې کوم تا په موبایل کې کوم اپ ده، او هلته چې ته کله رالې نو پورته دا درې د منیو یعنې په درې خطې چې دي په هغه باندې به کلیک وکړې، او کته به راسي او به وي اډ اینډ میسینګ باندې به کلیک وکړې. په اډ او میسینګ باندې په همداسې کلیک وکړې، او له دې نه وروسته به دلته به د هغه ځای نوم ورکوې. زه دلته ورکوم او کته راځم د سټریټ ادرس. که ته غواړې چې په صحیح ډول یې باندې نو د سټریټ ادرس نوم مه ورکوه. نو مارک لوکیشن ان میپ په همدې باندې کلیک له پاسه همداسې وکړه، او ته چې غواړې چې کوم ځای ادرس ورکړې ورې راسه. دا زما نو په همدې ځای باندې خپله نقشه همداسې ودروه او پورته د اوکې علامه ووهه، او کته چې تو چوز کټګوري باندې به کلیک وکړې. دلته مطلب یو خبره چې یاد وي هم یا اوس د کور په اړه باندې چې تو کوم میپ کې ادرس ورکړې هغه یې پرایویټ ده، هغه نه شو کوي. نو ته به دلته د بزنس یا د بل څه کټګوري ورته انتخابوي، نو بیا ستا په میپ کې شو کېږي، همداسې نه شو کېږي. نو ته به دلته د هوم په ځای باندې به ته ورته انتخاب کړې شاپینګ سنټر. نو پورته چې د سینډ علامه وینې، د سینډ علامه په همهغه باندې به کلیک وکړې. نو دلته ما له مخکې مې یو څه اټکلي وو، نو ته به په څه باندې کلیک وکړې؟ سبمیټ انیوی، په انیوی باندې به کلیک وکړې. نو دلته ما ته د ګوګل میپ ته خوا 15 پونټه راکړل شو، او دا نقشه به وروسته له څلورو غنټو بعد تا ته معلومات کېږي، تا په ایمیل باندې میسج راځي چې ګوګل اجازه ورکوي یا نه ورکوي. نو تو که داسې مهمه نقشه ورکړې، داسې ګټوره د خلکو لپاره، هغه دستي اټ کوي، 3-4 منټ کې ګوګل اټ کوي. نو زه به اوس تاسو ته ښایم چې ما کومې نقشې په ګوګل میپ کې اټ کړې دي. شاته تاسو وینئ دا نقشې ما په ګوګل میپ کې اټ کړې دي او ګوګل اپروو کړې دي. نو تر راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.